سلامونه او نیکی هیلې یو ځل بیا په ای لرنینګ یوټیوب چینل کې تاسو ټولو کتونکو ته ښه راغلاست ویم په دې هیله چې په خپل ورځني چارو کې خوښ او بریمن اوسئ د تل په څیر د امریکا هیواد یو ځل بیا د ډي وي لاټري اعلان کړی دی او یا د ډي وي لاټري ته نوملیکنه اوس عملاً شروع شوی دی د امریکي لاټري یا قرقشي هم بلل کېږي هر کال د امریکا د مهاجرت ادارې لخوا نه اعلان ته سپارل کېږي او پر شرایطو برابر تقریبا 55,000 کسان دې ومني یعنی څه کال هم د ډي وي لاټري په اساس د نړۍ څخه تقریبا 55,000 کسان کولی شي امریکې ته لاړ شي د امریکې ګرین کارډ یا هم لاټري څه شی دی دا یو زرغون یا شین کارت دی چې په دې سره تاسو کولی شئ چې په امریکا کې دایمي اقامت یا ژوند وکړئ په امریکا کې کار یا زده کړه وکړئ د ډي وي لاټري په اړه لنډ معلومات یا د لاټري یا هم قرقشي چې دی د لومړي ځل لپاره په 1990 کلونو کې د امریکې حکومت لخوا نه اعلان شو او د 1995 کال راهیسې هر کال تقریبا د امریکا حکومت 55,000 مهاجرین د دغه لاټریګانو په اساس مني د 1995 کال راهیسې هر کال 55,000 مهاجرین امریکا د ګرین کارډ یا ډي وي لاټري په اساس مني او یا د 55,000 مهاجرینو ته امریکا کې د ژوند کولو سهولت همدارنګه د کار زده کړې هغه اسانتیاوې برابروي سکال هم د ګرین کارډ یا ډي وي لاټري په اساس تقریبا 55,000 کسان منل کېږي او دغه 55,000 کسان به د نړۍ له مختلفو براعظمونو همدارنګه له مختلفو هیوادو څخه غوره کېږي چې په دې کې افریقا، اسیا، اروپا، شمالي امریکا همدارنګه د جنوبي امریکا او د استرالیا براعظمونو اړوند خلک کولی شي نوملیکنه همدارنګه د دغه قرقشي ګټونکي شي په ډي وي لاټري کې د نړۍ اکثره هیوادونه شامل دي خو ولې بیا هم د ځینې هیوادونو وګړي نشي کولی چې دغه لاټري ته نوملیکنه وکړي خوشبختانه د افغانستان هیواد هم په هغه لیست کې دی چې کولی شي وګړي نوملیکنه وکړي په نننۍ ویډیو کې په ده غږیږم چې څنګه کولی شو د ډي وي لاټري ته نوملیکنه وکړو د امریکې ډي وي لاټري ته نوملیکنه ډیر ساده همدارنګه ډیر سمپل پروسه لري تاسو را سره دغه ویډیو تر پایه وګورئ او د دغه ویډیو په ترتیب سره کولی شئ خپل نوملیکنه تاسو به خپله درسره کړئ لومړی هم د نوملیکنې لپاره په شرایطو باندې غږیږو هغه کسان ورته نوملیکنه کولی شي چې حد اقل یو 45 شرایطو باندې برابر اوسي تر ټولو لومړی شرط هغه دا دی چې هر هغه کس چې نوملیکنه کوي یا هم اپلیکنټ درخواست کوونکی باید حد اقل د 12م ټولګي څخه فارغ اوسي یعنی په دې معنی که غواړئ چې تاسو ګرین کارډ یا ډي وي لاټري ته نوملیکنه وکړئ تاسو باید د 12م صنف اسناد په لاس کې ولرئ یا د 12م څخه فارغ اوسئ او که احیانا تاسو د 12م څخه فارغ ونه اوسئ نو بیا هم یو بله موضوع د هغه دا چې تاسو حد اقل 2 کلن تخصصي تجربه ولرئ یعنی تاسو په مشخصو فیلډونو په مشخصو ساحو کې تاسو باید 2 کلن تخصصي تجربه یا کار مو کړی اوسي او دغه کار په وجه باندې تاسو ته هم دغه لاټري درکول کیږي یعنی لومړی شرط دا ده چې حد اقل باید د 12م څخه فارغ اوسئ دویم اعتباري پاسپورت درلودل په دې معنی چې که چیرته تاسو غواړئ نوملیکنه وکړئ نو دویم شرط دا ده چې تاسو باید حتما پاسپورت ته لاسرسی ولرئ هر کله چې تاسو پاسپورت لرئ او همدارنګه اعتباري په دې معنی چې ایکسپایر شوی نه اوسي او کافي موده وخت پاتې اوسي تر څو دغه پاسپورت یعنی ایکسپایر شي نو ستاسې نوملیکنه په درست شکل سره کیږي خو ولې بیا هم ځینې کسان پرته له پاسپورت څخه هم نوملیکنه کولی شي څنګه کولی شو پرته له پاسپورت څخه نوملیکنه وکړو نو په دې اړه موږ په راتلونکي کې یو بشپړ لارښود ویډیو جوړوو تر هغې په تمه اوسئ دریم هر هغه کسان چې درخواست لیږي باید عمر یې د 18 کلنۍ اوسي یا هم د 18 کلنۍ څخه پورته اوسي که چیرته تاسو عمر د 18 څخه ښکته اوسي نو تاسو د دغه لاټري لپاره یا د ډي وي لاټري لپاره مناسب عمر نه لرئ هغه کسان چې عمر د 18 څخه کم اوسي
نو د دې لپاره کوي چې د دې وارث یعنی پلار یا هم مور ورته نوملیکنه وکړي. تاسې پلار ته دغه لاټري ورکول کېږي یعنی ګټونکی اعلانېږي، نو د خپل پلار په فامیل کې تاسې هم کوی شئ راشئ او همدارنګه دغه امریکې هېواد ته لاړ شئ. څلورم، پر شرایطو برابر هېواد څخه اوسېدل. په دې معنا چې دغه لاټري ته مشخص هېوادونو وګړي کوی شي نوملیکنه وکړي. ځینې هېوادونو وګړي نشي کوی نوملیکنه وکړي، د مثال په ډول سره د بنګلادیش، انډیا او همدارنګه د پاکستان د دغه هېوادونو وګړي نوملیکنه نشي کوی. خوشبختانه د افغانستان اتباع هم کوی شي دغه ډي وي لاټري ته نوملیکنه وکړي. پنځم، په خپل ټاکلی وخت کې نوملیکنه کول. یعنی په دې معنا د اکتوبر 8 تاریخ 2021 کې دغه لاټري ته نوملیکنه عملاً شروع شو او در هغې وخت راهیسې تر د دغه راتلونکې میاشت نومبر 9 پورې به دغه جریان لري. نو کوی شئ تاسې د دغه یو میاشت په جریان کې تاسې نوملیکنه وکړئ. که چیرته تاسې د نومبر 9 څخه وروسته نوملیکنه کوئ یا هم د اکتوبر 8 څخه مخکې مو نوملیکنه کړی اوسي، ستاسې غوښتنلیک نه جمع کیږي. نو کوشش وکړئ په خپل ټاکلی وخت کې نوملیکنه وکړئ او که ممکن اوسي زر تر زره نوملیکنه وکړئ، ځکه په وروستیو ورځو کې بیا لوډینګ یا هم بیروبا ډېر اوسي نو سیسټم ستاسې غوښتنلیک په اسانۍ سره نه جمع کوي. نو ښه چانس دی چې په دغه ورځو کې خپل غوښتنلیک جمع کړئ. نو دغه 5 مهم شرایط چې تاسې باید برابر اوسئ او تر څو نوملیکنه وکړئ. له دې سره سره تاسې یو څه مهم اسنادو ته هم ضرورت لرئ. لومړی تاسې باید عکس ولرئ، مناسب عکس چې د عکس اړوند لږ وروسته غږیږو. دویم، تاسې باید پاسپورټ ته لاسرسی ولرئ، همدارنګه تاسې د مکتب اسناد او همدارنګه ایمیل ادرس ولرئ. دغه 4 اسناد یا ډاکومنټس تاسو لپاره اړین او مهم دي او همدارنګه د نوملیکنې لپاره تاسو باید حتما ولرئ. د نوملیکنې اړوند نور اړین معلومات: مناسب عکس درلودل. هر کله چې تاسې نوملیکنه یا خپل غوښتنلیک جمع کوئ هلته درڅخه یو مناسب عکس غواړي. نو مهمه دا ده چې تاسې باید یو ډیر مناسب عکس واخلئ. کوشش وکړئ چې په واضح کیمرې سره او همدارنګه ښه کیفیت لرونکې کیمرې باندې عکس واخلئ تر څو ستاسې عکس ډیر ښه راشي. د عکس اړوند یو څه موضوعات باید تاسې په ذهن کې ولرئ. لومړی، ستاسې عکس باید ډیر منظم اوسي، همدارنګه ستاسې مخ باید ډیر واضحه ښکاره شي. دویمه موضوع ستاسې د عکس سایز او پوزیشن په باره کې دی. یعنی ستاسې کله چې عکس اخلئ دغه کم قواره چې راوړئ دا باید منظم اوسي او په منځ برخه کې راشي. ستاسې دا مخ نه باید یو څنډې ته اوسي، نه باید ډیر لرې اوسي، نه باید ډیر نږدې اوسي، باید منظم زاویه کې باید ستاسې عکس راغلی اوسي، عموما ستاسې د مخ عکس. همدارنګه کله چې تاسې عکس اخلئ کوشش وکړئ چې داسې خندا یا داسې یو انداز باید غوره نه کوئ چې یا پورته کتل یا یو خوا بل خوا کتل، دغه چیزونو څخه باید ډډه وکئ. یعنی عکس هم باید ډیر منظم مخامخ کیمرې ته داسې د عکس اخیستو په وخت کې توجه یا هم وګورئ. بله موضوع هغه هم د چشمو اچول دی. د عکس اخیستو په جریان کې کوشش وکئ عینکې له منځه ویوسئ او یا هم داسې چیز استعمال نه کړئ چې تاسو په عادي ژوند کې نه استعمالوئ. همدارنګه د خولۍ یا هم ټوپۍ اچولو څخه، د خولۍ یا فار اگزامپل مخ پټولو څخه هم تاسو باید ډډه وکئ. نو کوشش وکړئ چې داسې عکس واخیستل شي چې ستاسې مخ ورکې ظاهرا یعنی په ښکاره ډول سره ښکاره یا لیدل کیږي په عکس کې. همدارنګه بله موضوع چې کله تاسو عکس اخلئ باید ستاسې عکس نه ډیر روښانه اوسي، نه ډیر تورتم یا تیاره اوسي او نه ډیر داسې بلر غوندې اوسي، باید عکس هم ډیر واضح ښکاره معلوم او همدارنګه په درمیانه برایټنس یا روښنایي کې اخیستل شوی اوسي. بله موضوع د عکس بیکګراوند دی. کوشش وکړئ د عکس بیکګراوند کې هیڅ باید نه اوسي بلکې یو سپینه پرده اوسي، نه باید بوټی اوسي، نه باید دیوال اوسي، نه باید داسې بل څه اوسي رنګه. کوشش وکړئ سپین بیکګراوند والا عکس تاسو ولرئ. بله موضوع د عکس ریسولوشن دی. نو د کله چې تاسو عکس اخلئ باید کیفیت یې ښه اوسي، داسې عکس نه اوسي چې یعنې معلومیږي صحیح نه یا بلر راځي یا هم کوم بل مشکل ورکوي. دا هغه څیزونه دي چې تاسې باید د عکس اخیستلو په وخت کې په نظر کې ونیسئ. که چیرته تاسې عکس غیر منظم
یا داسې عکس واخیستل شي چې هلته یو څه خنډ ممانعت اوسي نو ستاسې غوښتنلیک بیا په ټوله کې نه منل کیږي. د نوملیکنې څخه وروسته د تایید نمبر محفوظ ساتل. هر کله چې تاسو خپل نوملیکنه وکړئ او همدارنګه تکمیل شعر څه تاسو ته یو صفحه پرانیستل کیږي، هلته ستاسې نوم او کنفرمیشن نمبر اوسي. نو دغه نوم او همدارنګه کم نمبر کنفرمیشن نمبر چې دی دا باید تاسو پرنټ کړئ، دا باید تاسو محفوظ وساتئ. هر کله چې ستاسې نتیجه اعلانیږي نو ستاسې هغه نتیجه پایله هر څه په دغه نمبر سره مشخص کیږي. نو کوشش وکړئ دغه نمبر چې تاسو د اخره کې درکول کیږي ډیر محفوظ وساتئ او د پردو سره هم د شریکول څخه ډډه وکړئ، کیدای شي وروسته درته یو څه ستونزه جوړ شي. هر کله چې تاسې یو څه موده بعد ستاسې هغه نتایج اعلانیږي که احیانا تاسې ګټونکي اوسئ یا هم تاسې نتیجه غواړئ نو د دغه کنفرمیشن نمبر په واسطه تاسو کولی شئ په ډي وي لاټري په صفحه کې یو ویب سایټ کې تاسو یو لینک خلاصوئ، هغه لینک کې بیا تاسو دغه کم کنفرمیشن نمبر چې اوس درلیږي دا هلته لیکئ او همدارنګه تاسو ته بیا خپل هغه ستاسې سټیټس یا هم ستاسې هغه حالت معلومیږي چې آیا تاسې ګټونکي یاستئ که تاسې بایلونکي یاستئ څنګه او څه نه. نو کوشش وکړئ دغه کنفرمیشن کوم نمبر او نوم دا پرنټ کړئ او همدارنګه محفوظ ځان سره وساتئ. بله پوښتنه چې اکثر ورونو سره دی هغه دا دی چې په څومره موده کې پایله معلومیږي. نو عموما کله چې تاسو نوملیکنه وکړئ نو نوملیکنې څخه وروسته د شپږو نه نیولې تر 12 میاشتو وخت نیسي تر څو تاسو ته خپل پایله معلوم شي. باید یو ځل نوملیکنه وکړئ. په دې معنا هر کله چې تاسو نوملیکنه کوئ لومړی ځل لپاره په دروست او کره شکل سره وکړئ. داسې به نه اوسي چې تاسو څو کره د نوملیکنه وکړئ که چېرته احیانا دویم ځل دریم ځل یا یو ځل ته خپله کوئ بل ځل بل چا باندې کوئ دا تکراري نوملیکنه تاسو ته یو ستونزه جوړوي او د سیستم لخوا عموما تاسې معلومیږئ او همدارنګه چې کله معلوم شوئ ستاسې دغه نوملیکنه هر څه له منځه ځي او تاسو ته هیڅ چانس نه درکول کیږي. باید د رسمي ویب سایټ څخه نوملیکنه وکړئ. ځینې ویب سایټونه کې هم دا نوملیکنه کیږي خو هغه فراډ دی، هغه ټول چل دوکه دی. نو کوشش وکړئ تاسې د امریکې ډي وي لاټري کوم هغه رسمي صفحه د هلته لاړ شئ، همغه ځای څخه تاسو نوملیکنه وکړئ. زه درته د دغه ویب سایټ کوم رسمي صفحه چې ده د هغه پته هم درته لیږم dvprogram.state.gov دغه رسمي صفحه ده، همدا تاسې په ګوګل کې سرچ ورکئ همدغه صفحه ده د خلاصوي همدلته نوملیکنه وکئ. له دې څخه علاوه په بل هیڅ ځای کې تاسو باید نوملیکنه ونه کړئ ځکه که بل ځای کې تاسې که احیانا هم وکړه نو هغه تاسې ته ناتکمیل ګڼل کیږي او هغه نه منل کیږي. د ډي وي لاټري ته نوملیکنه کاملا فری یا هم مفته دی. په دې معنا چې که چېرته تاسو نوملیکنه کوئ هیڅ ډول مصارف په تاسې نه راځي د امریکې حکومت لخوا نه، نو دغه نوملیکنه کاملا فری یا هم مفته دی. دا و زمونږ د نن ورځې د ډي وي لاټري اړوند یو څه لنډ معلومات. په نننۍ ویډیو کې موږ عموما پر شرایطو باندې غږېدلو. په راتلونکي ویډیو کې عملي برخه باندې غږېږو چې څنګه کولی شو دغه ډي وي لاټري ته نوملیکنه وکړو. نو موږ په راتلونکي ویډیو کې د امریکې رسمي ویب سایټ ته ځو، هلته هغه فورم کوم هغه صفحه چې د هغه خلاصو او عملي ډول سره نوملیکنې هغه طریقه او لارښوونه درښیمه. نو تر راتلونکي ویډیو پورې منتظر پاتې شئ او زمونږ که یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی دا هم در سره سبسکرایب کړئ. مننه چې له موږ سره یاست.